ملګرو د درود شریف در سره یو فضایل شیر کوم. دا ویډیو ما بار شیر کړی د خو چاته رسیدلی نه ده. ډیر ښایسته فضایل دي. تاسو چې دا واورئ لازم به تاسو درود شریف شروع کوئ او لازم تاسو له پکار دی چې یو کس ته دا ویډیو شیر کړئ. واورئ ښه ویډیو سکیپ کوئ ما لازم یې واورئ. که دې خوښه شوه بیا یې دغه که دې خوښه نه شوه بیا خبره ختمه. واوره صلی الله علیه وسلم. بس صرف دا یو الفاظ امام غزالی رحمه الله تعالی په خپل کتاب کې مکاشفة القلوب کې لیکلي دي. څوک چې د الله په رسول باندې یو پیر صلی الله علیه وسلم بس دا یو الفاظ وایي وی الله رب العزت یو فرشته پیدا کی دومره لوی ده وی د هغې سر عرش الله خپې تحت صحراییني اووم اسمان او اووم ځمکې دومره لوی ده د هغې وی چې دوه وزرې خوري کې مشرق او مغرب په خپل وزر باندې پټوي. وی دومره په یختري که د دنیا د غیاګانې دا ټولې ارس اونې بوټي را ټول کې د هغې د ویښتو د تعداد برابر نه دي. د هغې لویوالی بیان کړی دی او څه وی الله رب العزت دې ته حکم کوي چې د عرش لاندې د نور کم سمندر دی دې کې غوپه وه وی دې کې غوپه شو چې بیا راوچته شي ورته وي ځان وڅنډه. و چې ځان وڅنډي د هغې د وجود نه کمې قطرې کم ساس کې لاړ شي د هغه یو ساس کې نه الله رب العزت یو فرشته پیدا کوي او بیا هغه یوې فرشتې ته الله حکم کوي چې تر قیامته پورې به زما په دې بنده باندې زما دې بنده له مانه استغفار غواړي دله به بخښنه غواړي چا چې زما په نبي باندې یو وار صلی الله علیه وسلم ووي. که پس د دې نه هم تاسو درود پاک نه وایې دا به زموږ ډېره غټه کمزوري او لازم به یو کس سره دا ویډیو شیر کوئ. یو کس سره به دا ویډیو شیر کوئ. زموږ باندې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ډیر زیات احسانات دی غورې د بیانېدو ځکه نه دي چې ډیر غټ ټایم اخلي او ډیره قربانۍ زموږ دپاره ورکړي دي. یو وار درود شریف ووایئ. مخکې دا ویډیو ډیره زیاته مخکې ورسوئ چې هر مسلمان درود پاک ووایي. جزاک